سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسف زی د کاناډا سټوډنټ ویزا او ورک پرمټ په حواله ما د ملګرو سره یو ویډیو شریکه کړې وه. په هغې کې اکثر ملګري دا تپوس کوي چې هغه کوم انګلیش لینګویج ټیسټونه دي چې هغه ټولو کالجونو او دا یونیورسټیانو ته دغه ځای اکسپټیبل دي. نو دلته به زه یو خبره وکړم چې د اس ډي اس پروګرام لاندې چې کوم ډیزیګنیټډ لرنینګ انسټیټیوشن دي ډي ایل آی چې ورته موږ وایو، نو د هر یو کالج او یونیورسټۍ خپله پالیسي ضروري نه ده چې یو ټیسټ دی یو کالج ته اکسپټیبل وي نو هغه د بل ته هم اکسپټیبل وي. خو ډېر ټیسټونه داسې دي چې هغه تقریبا زیاترو کالجونو ته اکسپټیبل وي. نو هغې به زه خبره وکړم. په هغې کې د ټول نه مخکې تاسو ټول ته پته ده چې آیلټس دی، انټرنیشنل انګلیش لینګویج ټیسټینګ سیسټم چې څه ته وایي. په دې کې به اکیډمیک ماډیول چې کوم دی هغه تقریبا ټولو کالجونو ته اکسپټیبل دی، او په دې کې ضروري ده چې په هر یو دغه کې په هر یو سیکشن کې ستاسو 6 بینډ وي، ایټ لیست 6 بینډ سکور پکار دی په دې کې، او د دې په پاکستان کې بلها شی ټیسټ سنټر دي. دویم چې دی هغه ته ټوفل وایي یا ټیسټ آف انګلیش ایز ا فارن لینګویج چې څه ته وایي. دا هم تقریبا 100% کالجونو یونیورسټیانو ته دا ټیسټ چې دی اکسپټیبل دی، او دا چې دی د دې بلها ټیسټ سنټر دي په پاکستان کې، او ریزلټ زما خیال دی چې په 8 ورځو کې د دې ریزلټ راځي. دریم چې کوم بیا اهم ټیسټ دی هغې ته موږ پی ټي ای وایو یا پیرسن ټیسټ آف انګلیش چې ورته وایي. د دې هم په پاکستان کې سنټر شته. دا هم تقریبا 10-80% کالجونو ته دا ټیسټ اکسپټیبل دی او ریزلټ یې په 2 ورځو کې راځي. بیا څلورم نمبر ټیسټ چې کوم دی هغې ته موږ سیل وایو یا CAEL، کانیډین اکیډمیک انګلیش لینګویج چې ورته وایي. دا د ټیسټ چې کوم دی نو دا هم تقریبا 82% انګلیش سپیکینګ کوم کالجونه چې دي هغو ته اکسپټیبل دی، خو د دې په پاکستان کې ټیسټ سنټر نشته. دا په یو ای کې او نور کوم ملګري چې بهر ملکونو کې د یورپ کې نو هلته به ټیسټ سنټر د دې اویلیبل وي. پنځم بیا چې کوم دی هغه CAE ورته موږ وایو، دا کیمبریج اسسمنټ لینګویج. دا کیمبریج اسسمنټ لینګویج ټیسټ چې کوم دی نو دا زیاتره هغه خلک ورکوي څوک چې انګلیش سپیکینګ کورسز وکړي او بیا کالجونو یا مخکې پوسټ سیکنډري ایجوکیشن حاصلوي، نو هغو دا ټیسټ ورکوي. په دې کې یو C1 دی چې هغې ته ایډوانس انګلیش وایي، او بل C2 دی چې هغې ته انګلیش پروفیشنسي ټیسټ دی وایي. د دې سنټر هم په پاکستان کې شته دی، او د دې ریزلټ چې دی زما خیال دی چې د 2 نه 3 هفتو پورې اخیستی شي. خو د دې ټیسټ یو غټه فایده دا ده چې دا لکه ایکسپایر کیږي نه. دا چې تاسو یو پیره پاس کړئ نو دا بیا د ټول عمر دپاره یې څنګه چې دا نور ټیسټونه ایکسپایر کیږي خپل یو میعادي. دغه شان شپږم نمبر بیا کوم یو ټیسټ چې دی هغې ته ډیولینګو انګلیش ټیسټ وایي. هغه ډیولینګو انګلیش ټیسټ چې کوم دی نو د آنلاین ټیسټ دی، دا 1 غنټه ټیسټ دی، هر ځای نه یې ورکولی شئ، او زما خیال دی چې 2 ورځو کې د دې ریزلټ راځي. نو دا هغه ټیسټونه دي چې کوم لکه دلته زیاتره کالجونو او یونیورسټیانو ته اکسپټیبل دي. خو یو خبره به یاده ساتئ چې ضروري نه ده، څنګه چې ما په شروع کې هم خبره وکړه، ضروري نه ده چې یو ټیسټ تاسو ورکړئ هغه د ټولو کالجونو ته اکسپټیبل وي. نو کله چې تاسو داخله کوئ نو پکار ده چې دا تاسو تپوس وکړئ چې دا ټیسټ ما ورکړی دی، انګلیش پروفیشنسي ټیسټ دی، آیا دا تاسو ته اکسپټیبل قابل قبول دی که نه دی. نو که هغو ته نه نو بیا به یا تاسو ټیسټ بدلوئ او یا به کالج بدلوئ. نو پکار ده چې په دې خبره تاسو خپل سوچ اول نه وکئ. بله خبره دا کوم چې کله دا سټوډنټ ویزې دا پروګرام چې کوم دی اس ډي اس پروګرام، نو دا لکه چونکې پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ هم تاسو له درکوي، نو دا هغه ورک پرمټ نه پس بیا تاسو PR کارت ته یا پرمننټ ریزیډنسي ته اپلای کوئ. نو د هغې دپاره چې دی نو دوی بیا نور ټیسټونه اخلي. هغه یو آیلټس جرنل دی او بل سیلپیپ چې څه ته وایي. دا 2 ټیسټونه دي. جرنل خو په هغې کې بیا دونه مسله ځکه نه چې دلته تاسو راغلي او دلته تاسو کار کړی، دلته تاسو د دې کې اډاپټ شوي، نو هغه ټیسټونه بیا تاسو ته دونه مسله نه وي. بهرحال دا هغه کامن ټیسټونو یا عام ټیسټونو چې هغه دلته اکسپټیبل دي، د دې تاسو دغه کتی شئ چې لکه کم ځای کې دا ټیسټونه اویلیبل دي، څنګه یې ماډیول دي، په هغې طریقه ځان پوه کولی شئ. خو آیلټس دپاره څنګه چې ما خبره وکړه د هغې سره که دي کمپیریزن کوي نو کم از کم چې دی 6 یا 6 بینډ چې دی په هر یو دغه کې سیکشن کې پکار دی د داخلې دپاره ایټ لیست، یا کم از کم چې دی ورته وایي. دا هغه ټول معلوماتو چې ملګرو سره مې شریکول غوښتل. د نورو مهمو معلوماتو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.